بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ملګری جاوید افغان د یوې نوې ویډیو سره حاضر دی. دوستانو شاته په سکرین باندې تاسو لیدلی شئ افغان اتلان د نننی میچ په تیاریو کې بوخت دي. ډېر په شاندار طریقې سره دغه تیاری کوي. تاسو په شاته په سکرین باندې دغه ویډیو کتلی شئ. افغان اتلان نننی میچ لپاره भरपूर تیاری کې دي. نن به د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ چې کوم اخیری میچ دی، ډېر په زړه پورې میچ به دغه میچ د افغانستان لپاره هم فاینل دی، بلکې د سریلانکا لپاره به هم فاینل وي. که سریلانکا دغه میچ وګټي نو دې سره به دغه سیریز چې کوم دی دا به ډرا شي. که افغانستان وګټي نو افغانستان به فاینل وګټي، یعنې دا سیریز به وګټي. دوستانو موږ ته په دغه باندې یو ویډیو کوم پرونی ویډیو ډېره زیاته وایرل شوه. ډېره زیاته مننه یار د افغانانو بلکې ټولو پښتنو وروڼو چې زموږ دغه ویډیو وایرل کړه. ستاسو د سپورټ نه جهان مننه. کوشش به کوو ستاسو لپاره ښایسته په زړه پورې د کرکټ په باره کې او همداسې نورې هر قسم ویډیوګانې چې وي ښایسته د مینې محبت ویډیوګانې وکړو. تاسو هم کوشش کوئ چې موږ له سپورټ راکړئ. زموږ یوټیوب چینل جاوید افغان آفیشل هم در سره سبسکرایب کړئ. ستاسو د مینې نه جهان مننه. پیج جاوید افغان آفیشل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. موږ به کوشش کوو ستاسو لپاره د مینې د محبت د امن او د ورورولۍ ویډیوګانې جوړې کړو. د پاکستان او افغانستان چې څومره مرونه دي زموږ سره په دې پیج کې، زموږ سره په دې ټیک ټاک آی ډي کې، زموږ سره په یوټیوب چینل کې موږ د جهان مننه کوو. ټول زموږ ورونه دي، پښتانه دي. الله دې عزت وکړي او الله دې قدردانه ساتي چې زموږ ویډیوګانې ګوري، دومره ټایم وباسي په دې لنډ تنګ وخت کې. نو کوشش به زموږ دا وي چې ستاسو لپاره ډېرې په زړه پورې او د مینې محبت ویډیوګانې جوړې کړو. موږ د کرکټ باره کې ویډیوګانې جوړې کړو. او را به شو د افغانستان او د سریلانکا چې کوم میچ دی په دې باندې به موږ پرون هم ویډیو کړی او موږ ویل چې رحمان الله ګربز او سره ابراهیم زدران به دغه میچ کې ښه ځلیږي. اوورال ټول افغان پلیران به ښه ځلیږي انشاءالله. خو زما د نظره کې یو دوه چینجز راشي. دغه میچ دومره اهم دی هم نه ځکه چې افغانستان آلریډي ورلډ کپ ته هم کوالیفای شوی دی او میچ هم ګټلی دی. نو که ریاض حسن ور اضافه شي او سره نور احمد ور اضافه شي، د مجیب په ځای کې نور احمد له چانس ورکړل شي، دا به ډېر ښه وي ځکه چې نور احمد یو ینګ بالر دی، یو ډېر ریسکي بالر دی. هغه چې کوم دی هغه بیټینګ هم کولی شي. نو که دغه دوه درې فلیران چې کوم دی دا چینجز شي، تبادله شي، نو دا به ډېر ښه وي او به هم ګټل شي چې څنګه گیم کوي. دوستان د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ، زموږ پیج در سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو موږ به هم کوشش کوو ستاسو لپاره به ډېرې ښایسته په زړه پورې ویډیوګانې یو جهان مننه چې زموږ ویډیوګانې ګورئ په دې لنډ تنګ وخت کې. هر چېرته چې یاستئ دوستانو ښاد او آباد اوسئ. د الله خامان.